السلام علیکم ورحمۃ الله وبرکاته. سن 400 هجری پورې مسلمانانو د رومن امپایر نه شام، عراق، فلسطین او نور داسې ډېر شي علاقې نیولې وي. دغه زمانه کې دنیا د مسلمانانو او عیسایانو منځ کې تقسیم شوې وه. په میډل ایسټ کې چې څومره ممالک وو، ټول مسلمانانو سره وو، او هغه علاقې کوم چې یورپ ته نږدې وي هغه د عیسایانو سره په قبضه کې وي. د 1120 شروع کېدلو مخکې په مسلمانانو کې یو طاقتور سلطنت پیدا شو د سلجوق په نوم باندې. سلجوق ډیر طاقتور خلک وو. دوی په بار حملو سره خپل سلطنت د ډیر حد پورې پراخه کو، تر دې چې عراق، شام، بیت المقدس نور هم داسې ډېر علاقې په لږ وخت کې دوی په قبضه کې راغللې. په 1071 عیسوي کې د سلجوق سلطنت یو غټه مقابله وشوه د رومن امپایر سره د ملاتکرد په میدان کې. په دې میدان کې سلجوق ته یو عظیمه فتح میلاو شوه او په دې جنګ کې ډېر عیسایان ووژل شو، تر دې چې د هغوی بادشاه هم په دې جنګ کې گرفتار کړی شو. د دې جنگ په نتیجه کې سلجوقیانو په ډیرو علاقو باندې قبضه وکړه، تر دې چې ټول اناطولیا د دوی په قبضه کې راغله. دوی په اناطولیا کې د انطاکیا او د نیقیا په نوم باندې غټ غټ ښارونه آباد کړل. په 1052 عیسوي کې د سلجوقیانو یو طاقتور بادشاه سلطان ملک شاه وفات شو، او د وفات نه بعد د سلجوق سلطنت په ټوکړو کې تقسیم شو او دا سلطنت د یوې غټې کمزوري سره مخامخ شو. کله چې د عیسایانو د لاس نه بیت المقدس واغستلی شو او بل طرف ته د ملاتکرد په میدان کې د شکست میلاو شو، نو د قسطنطنیه بادشاه الکزیس وان یورپ ته خط ولېږو او د مسلمانانو د روکتام لپاره د پوپ نه مدد طلب کو. دغه زمانه کې په یورپ کې عیسایان بل منځ کې په اختلافاتو کې مصروف وو. په عیسایانو کې دوه ډلې جوړې شوې وي. یو ډله هغه وا چې هغوی ویل چې بادشاهي، مشري او طاقت د پوپ په لاس کې وي، او بل ډلې به دا وي چې نه، مشري او طاقت به دغه چا په لاس کې سوچ په سیاست باندې پوهیږي او جنګ کولی شي، او هر چې پوپ دی نو دوی له عبادت خانو پورې مختص کېدل پکار دي. دغه وخت کې چې کله د الکزیس ون دا خط ورسېدو یورپ ته، نو پوپ دا موقع یو غنیمت وګڼله او دا سوچ وکړو چې چېرته زما په وینا باندې عیسایان یو لښکر راجمع کړي او دا لښکر د عیسایانو هغه زړې علاقې خاص کر بیت المقدس دوباره د عیسایانو لاس ته راوړي، نو په دې سره به د خلکو د پوپ سره مینه پیدا شي او د هغوی مشري به تسلیم کړي. دې وجې نه پوپ اربن ثاني خلک راجمع کړل، هغوی ته یو جذباتي تقریر وکړو. په دې تقریر کې پوپ څه دروغ رښتیا راجمع کړل او هغې سره د خلکو جوش او جذبه ډېره سیوا کړه. په دې تقریر کې پوپ وویل چې په اناطولیا او شام کې به عیسایانو باندې قسمه قسم ظلمونه کیږي. مسلمانان رالګي د عیسایانو چرچونه ورانوي، عیسایان عباداتو ته نه پرېږدي او په زور باندې خلک مسلمانوي. دا خبرې د پوپ بالکل غلطي وي، بلکې د دې په عکس باندې عیسایان ډېر په خوشحالۍ سره اوسېدل د مسلمانانو په علاقو کې او په هغوی باندې هېڅ ظلم نه کېدو. بیا پوپ خلکو ته وویل چې تاسو ځان تیار کړئ، موږ به حمله کوو په مسلمانانو باندې، او څومره علاقې چې مسلمانانو زموږ نه نیولې دي هغه به ازادوو. څوک چې په دې جنګ کې شریک شو د هغه ګناهونه به معاف شي، دوی به د جنت مستحق وګرځېږي، او چا چې بزدلي ښکاره کړه یا د دې حملې خلاف یې وکړو نو په ده باندې به لعنت وي، د ده ګناهونه به نه معاف کېږي بلکې دوی به د همیشه لعنت دپاره مستحق وي. پوپ اربن ثاني ته خپله دا پته نه وه چې زما د دې تقریر په وجه باندې به د داسې جنګونو شروعات کېږي کوم چې به د 200 کال پورې جاري وي او د هغې انتها به ډېره دردناکه وي. ملګرو، د پوپ په دې تقریر سره د داسې خطرناکو جنګونو آغاز وشو کوم ته چې په تاریخ کې صلیبي جنګونه ویلی کېږي. د پوپ اربن ثاني په دې تقریر سره خلکو کې یو ناشنا جذبه پیدا شوه. خلکو خپلې ځمکې خرڅې کړي او په هغې باندې ځان د جنګ اسلحه او سامان واغستو، تر دې چې په یورپ کې اسونه په قیمت کې ګران شو، ځمکې ارزانې شوي. پوپ اربن ثاني یو عظیم فوج د حملې لپاره تیار کو او د حملې کولو لپاره تاریخ مقرر کو 1095 عیسوي. لیکن په دې عوامو کې بعضې ډېر جوشیلن او جوانان هم وو چې هغوی زر حمله کول غوښتل. دا ګروه په غریبانو خلکو باندې مشتمل و او د دې سربره یو بوډا سړی و چې د هغه نوم و پیټر د هرمیټ. سلام الله يا قدس فداك الروح والنفس، سلام الله يا قدس فداك الروح والنفس، مهاد الدين والتقوى، سلام الحب والنجوى، وهل يا قدس لا نقوى. پیټر د هرمیټ باره کې دا خبره مشهوره وه چې دی خپله بیت المقدس ته مخکې چېرته راغلی و او د مسلمانانو دا ظلمونه د په خپلو سترګو باندې لیدلي وو. د به خلکو ته ویل چې زه یو ورځ چرچ کې وده وم او عیسی علیه السلام پسې راغی او ما ته یې وویل چې پیټر لاړ شه او بیت المقدس ته مسلمانانو د لاس نه آزاد کړه. دا خو په عوامو کې ډېر مشهور شو او د دې په بیانولو سره خلک د ده نه ډېر متاثر شو. په ډېر مقدار کې خلک د ده سره راجمع شو. د دوی تعداد د 100,000 نه واخله 1,000 پورې ورسېدو. چونکې په دې لښکر کې ټول عوام خلک راجمع وو، دې د وجې نه په تاریخ کې دې لښکر ته پیپل کروسیډ ویلی کېږي، د عوامو صلیبي جنګ. پیټر د پوپ نه مخکې د عوامي لښکر د ځان سره کو او د قسطنطنیې په طرف باندې ور روان شو. دوی د صلیبي جنګ شروعات د یهودیانو نه وکړو او په لاره باندې ډېر یهودیان ووژل، تر دې چې د دوی د لاس نه ډېر عیسایان هم ووژلی شو، سره دې نه چې هغه د دوی معتقد هم و.
دوی په جرمني کې ډیر يهود وجل او بیا چې کله دوی هنګري ته راغلل نو هلته دوی ډیر قتل عام وکړو. کله چې د لښکر قسطنطنیه ته راورسېدو نو هلته دوی ډیر هنګامه جوړه کړه. تر دې چې د قسطنطنیه بادشاه دوی نه تنګ راغی را دوی د ځان خلاصولو لپاره کشتۍ تیاری کړې. دوی په دریای باسفورس باندې اناطولیا ته ور داخل کړل. دغه زمانه کې په اناطولیا کې د مسلمانانو یو سلطنت د سلجوقان روم په نوم باندې قائم و. د دې دارالحکومت نیقیا وا پیټر د هرمټ مقابله د دې سلطنت یو نوجوان بادشاه قلج ارسلان سره وشوه. د عیسایانو د لښکر په اناطولیا کې هغه څه وکړل کوم چې دوی په یورپ کې کړیو. زی په زی په خلکو باندې حمله شروع کړې. دوی دومره ظلمونه وکړل چې د دوی د ظلمونو قصې د تاریخ په اوراقو کې وسم محفوظ دي. دوی ماشومان زنانه ډېر په بېدردۍ سره ووجل. دوی د سلجوق سلطنت په وړو وړو قلو باندې هم قبضه وکړله. سلجوق سلطنت بادشاه چې کله د حالت ولید نو فور مقابلې ته ووتلو او هغه قلعه محصور کړه په کوم کې چې د عیسایانو فوج په ډېر مقدار کې راجمع و. اته ورځې پورې محاصره جاری و. دوی سره په قلعه کې اوبه ختم شوې نو دوی د سارو د وینو پسکلو باندې شروع وکړه. چې کله ساروي ختم شو نو اوبه او نوینه ورسکلو لپاره دوی سره د عیسایانو حوصله کمزوري شوې او د مخکنی په شان طاقت په دوی کې باقی پاتې نه شو. دغه وخت کې سلجوقیان قلعه ته ور داخل شو او ټول صلیبیان یې وژل شو یا ژوندي ونیول شو. د صلیبیانو دویم لښکر په یو بل قلعه کې بند وو. د دوی مشر پیټر د هرمټ قسطنطنیه ته تلو د نور امداد راوړلو لپاره. د دې قلعې صلیبیانو ته چې کله د خپل نور ملګرو د وجلو خبر ورسېدو نو دوی ډیر زیات غوسه شو. د دوی انتظار ونه شو او دوی فورا انتقام غوښتلو لپاره د قلعې نه بهر ته راووتل او په نیقه باندې د حمله کولو په غرض باندې روان شو. 1096 کې دوی د خپل مشر د اجازه نه بغیر روان شو لیکن سلجوقیانو ته د دوی د ارادي پته ولګیده. نو هغه د فوج ته په لار کې کمین ونیو او پټ شو. کله چې صلیبیانو لښکر د قلعې نه راووتل او ډیر لري راغلل نو سلجوقیان د خپل نوجوان بادشاه قلج ارسلان په قیادت کې فورا نمودار شو او صلیبیانو باندې حمله وکړه. په دې جنگ کې ټول صلیبیان وژل شو. په دې سره پیپل کروسیډ خپل انتها ته ورسېدو. قلج ارسلان په خپل کوم عمرې کې یو ناشنا او غټه فتح حاصله کړه په صلیبیانو باندې. لیکن قلج ارسلان د پته نه و چې د صلیبیانو د حمله خو خبرداري وو بلکې صحیح حمله خو به صلیبیانو وسکي. د دې صلیبیانو په شا باندې داسې یو منظم فوج را روانو چې هغوی د صلیبي جنګونو بنیادي خوري او د مسلمانانو په خلاف باندې په پربند ثاني چې بخپل کوششونو سره کم فوج تیار کړو نو د دې تعداد تقریبا د 1 لک پورې وو. په دې کې 35000 پورې پیادل فوج وو، 7000 شهسوار فوجیان او 10000 یا سره پاسه 10000 خادمان ماشومان او زنانه وي. دا فوج په ځای کې راجمه نه و بلکې سبا فرانس کې سره جرمني و غیره علاقو کې راجمه وو. په دې ولني صلیبي جنگ کې د عیسایانو بادشاهان او غړ سرداران هم او په دوی کې د هر بادشاه او هر سردار سره په ډیر مقدار کې خلک راجمه شوي وو. دا لښکر د مختلفو علاقو نه وروتل او قسطنطنیه طرف ته روان شو. دوی چې کله قسطنطنیه ته راورسېدل نو د روم بادشاه الکسیس ون دوی په کشتو کې کېنول او اناطولیا ته راواړول. د فوج نیقه طرف ته روان شو. دوی په لار کې د خپل صلیبي ملګرو لاشنو ولیدل کوم چې دوی نه مخکې راغلي وو په پیپل کروسیډ کې. په دې سره صلیبي فوجیانو کې غوسه نورم زیاته شوه د مسلمانانو په خلاف باندې. دوی خپل پیشقدمي جاري وساتله تر دې چې دوی نیقه ته راورسېدل. صلیبي فوج نیقه ته راورسېدو د هغې نه ګیره واچوله. دغه وخت کې د سلجوق بادشاه قلج ارسلان غافل و او د اولني صلیبي لښکر د شکست نه بعد مطمئن شوی و چې اوس به صلیبیان هیڅ پیشقدمي نه کوي. کله چې نیقه محاصره شوه نو دغه وخت کې قلج ارسلان په خپل بخار کې موجود نه و بلکې لرې چېرته تللی و. کله چې هغه د صلیبي لښکر د حملې پته ولګېده نو هغه خپل سلطنت د نورو اطرافو نه فوج راجمع کړو او د نیقې راازادولو دپاره راغی. قلج ارسلان د خپل فوج سره د غرور نشاده پټ شو او د مناسب وخت انتظار یې کوو. لیکن دغه وخت کې صلیبیانو ته د قلج ارسلان د راتګ پته ولګېده نو هغوی تیار شو. قلج ارسلان د خپل فوج سره د جنوب د طرف نه په صلیبیانو باندې حمله وکړله. په دې معرکه کې سخت جنگ وشو لیکن یو طرف ته صلیبیان په تعداد کې هم سیوا وو او بل طرف ته د قلج ارسلان سره فوج په تعداد کې ډیر کم وو. دې د وجې نه هغوی ته شکست میلاو شو او قلج ارسلان په شاته کېدلو باندې مجبور شو. قلج ارسلان د شکست نه بعد نیقه ولا خلک مجبور شو. هغوی د عیسایانو سره صلح وکړله او د صلح موافق قلعه صلیبیانو ته پرېښودی شوه. په دې سره د سلجوق سلطنت نه ډېرې علاقې د عیسایانو لاس ته دوباره واوښتې. قلج ارسلان دوباره د حملې کولو لپاره تیاری شروع کړه او خپل اخري کوشش یې وکړو. سلطان قلج ارسلان په دې جنګ کې د خپل خاص اسلحې استعمال وکړو او هغه خاص اسلحه وه د غشو استعمال. ترک خلک په دې کې ډېر مشهور وو چې دوی په آس باندې د منډې وهلو سره په غشو ویشتلو کې ډېر ماهر وو. سلجوق چې د ملاسکرت په میدان کې کم جنګ ګټلی وو نو دوی په هغې کې هم دا طریقه استعمال کړې وه. په آسونو باندې ناستې نوجوانانو ځان تیار کړو او په دښمن باندې د حملې کولو دپاره روان شو. لیکن آیا دوی دا جنګ وګټو که نه؟
صلیبي فوج په منظم انداز کې روانو. کله چې دوی د زولیم ښار ته راورسېدل نو دلته دوی خپل خیمو لګولو کې مصروف وو چې اچانک سلجوق تیرانداز راښکاره شو. دې نوجوانانو د صلیبیانو په لښکر باندې ډیر غشي ورول او صلیبي لښکر یې د ډیر جاني نقصان سره مخامخ کو. صلیبیان په خپل معسكر کې راګیر شو، نږدې و چې هغوی ته شکست میلاو شوی وي او عیسایان تښتېدلی وي، لیکن دلته هغه څه وشو کوم چې مخکې شوي وو. دغه وخت کې صلیبیانو دپاره نور طاقت او لښکرې راورسېدې. د سلجوقیانو تعداد هم کم و، شاته نه صلیبي فوجیانو په دوی باندې حمله وکړله. کله چې ارسلان ته چې کله پته ولګېده چې هغه په ګیره کې راتلو واله دی نو هغه په شاته کېدلو باندې مجبوره شو او د زولیم هغه ډېر اهم جنګ صلیبیانو وګټو. د دې حملې نه بعد قلعه ارسلان چرته هم د صلیبیانو د مقابلې لپاره رانغی. د دې جنګونو په نتیجه کې د سلجوقیانو سلطنت ختم نشو، لیکن ډیر حده پورې په دې کې کمزوري راغله. صلیبي لښکر دې ځای نه روان شو او شام طرف ته متوجه شو. د اناطولیا په عقبه کې د عیسایانو حکومت و. دې ریاست صلیبیانو له لاره ورکړه. په دې سره دې لښکر پیشقدمي کوله تر دې چې د شام سرحد انطاکیه ته راورسېدو. د ترکیو سردار یاغیسیان د انطاکیه گورنرو. صلیبي لښکر د انطاکیه نه ګیره واچوله او دا د صلیبیانو دپاره یو داسې خطرناکه حمله وه نږدې وه چې صلیبیانو ته په دې ځای کې شکست میلاو شوی وی، لیکن دلته داسې ناشنا څه وشو چې هغه دوی ته د فتح لاره کولاو کړه.